السلام علیکم، تاسو ټولو ته په پېښور کلي کې هرکلی وي. نن زه تاسو ته یو عبرتناکه کیسه کوم چې د یو دیندارې جینۍ او د یو هلک ده. یو هلک په یو دیندارې جینۍ باندې مین شوی و. څه موده پس د هغه جینۍ بل چا سره واده وشو. هلک د غمونو په سمندر کې ډوب و او ژوند یې ځان له ډېر تریخ شوی و. او بالاخره په ډېر همت سره یې جینۍ ته یو خط ولیکلو: ګرانې، ډېر څه مې وکړل چې واده درسره وکړم، خو د قسمت کرښو ناکام کړم. په خپل ژوند پورې تنګ شوی یم. نور نه غواړم چې تا نه بغیر بل چا سره ژوند وکړم. خو یو آخري خواهش مې دی، صرف یو ځل د ملاقات چانس راکړه. زه ستا هره خبره منلو ته تیار یم. جینۍ ډېره دینداره او هوښیاره هم وه. هغې ورته وویل: زما یو شرط دی. امام پسې پوره 40 ورځې باجومات لمونځ وکړه. بیا چې هر ځای ستا خوښ وي هلته به لیده کاته وکړو. هلک خبره ومنله او جینۍ د کور مخه یې خوشې کړه. پوره 40 ورځې وروسته جینۍ هلک ته خط ولیکلو: که زما شرط دې پوره کړی وي نو د ملاقات دپاره زه تیاره یم. 40 ورځو چې کوم هغه عبادت کړی و نو هغې هلک باندې ډېر اثر کړی و. او جینۍ ته یې جواب کې ولیکل: زما په زړه کې ستا مینه وه، خو اوس مې په زړه کې د الله تعالی حقیقي محبت ځای شوی دی. زما او ستا لارې جدا جدا دي. جینۍ چې ډېره دینداره وه په دې سره ډېره خوشحاله شوه او د الله تعالی شکر یې ادا کړ. ګرانو وروڼو او خویندو، دا وړه غونډکې کیسه وه. د دې نه موږ 2 درسونه زده کړل. یو دا چې موږ مو له بدو کارونو نه ګرځوي، لکه څنګه چې الله تعالی په خپل قرآن مجید کې موږ ته فرمایلي دي. ترجمه: او موږ تاسو قایموي. موږ د بې حیایۍ او د ناروا کارونو مخه نیسي، او د الله تعالی یاد هر څه نه ډېر لوی دی، او الله تعالی ته ستاسو په هر یو کار باندې علم دی. همدارنګه دې کیسې کې بل درس دا دی: که چېرته موږ د الله تعالی ته وخت ورکړو نو بېشکه چې زموږ زړونه به د الله تعالی په مینه روښانه شي او سکون او اطمینان خاوندان وشو. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. که خوښه شوې وي نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې د صدقه جاریې په نیت شیر کړئ. د راتلونکي ویډیو لپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.